بسم الله الرحمن الرحیم. ګران کتونکو السلام علیکم. په حسن خان ډیجیټل کې زه تاسو ته هرکلی وایم. یو ډیره ګرمه ایشو روانه ده او هغه دا ده چې حکومت یو کمیټي جوړه کړې ده د فاټا چې کوم مرجر د هغې حوالې سره او بعضې خبرې داسې دي چې لکه وایي چې څوک وایي چې جرګه سیستم واپس بحال کوي، څوک وایي چې اف سی آر بحالي چې کوم دی هغه د هغې واپس امکان دی. بل طرف ته که موږ وګورو نو دا مطالبه چې کومه ده د فاټا د مرجر واپس کول دا د چا مطالبه ده؟ دا چې کله جنرال فیض د ټي ټي پي سره خبرې اترې کولې نو د هغوی لمبه مطالبه دا وه چې د فاټا د مرجر چې کوم دی دا واپس کې، ځکه چې هغوی وایي چې بس موږ به راځو دلته کې وسله به راسره یو خپل نظام به قایم کړو. په دې باندې به خبره کوو. بله دا ده چې شمالي وزیرستان کې د اپریشن خبره کېږي. نو که شمالي وزیرستان کې اپریشن خبره ولې کېږي، آیا د جنوبي وزیرستان حالت د شمالي نه ښه دی؟ د بنو د ډیره اسماعیل خان د لکی او د کرک حالت دې ځل ښه دي؟ ځکه چې په دې ټولو ضلعو کې که موږ ګورو نو رپورټس دا راځي چې دلته کې شدت پسند یا دهشتګرد چې کوم دی هغوی په لارو کوڅو کې ګرځي، لکه باقاعده ګشتونه کوي. اوس سوال دا پیدا کېږي چې ریاست پالیسی څه ده؟ یو وارې بیا زه ګورم چې د ریاست په پالیسۍ باندې بیا راځو په دې مرجر به خبره کوو لږ چې دا دی د اهمه خبره د امن او د سلامتۍ دا ده. دلته د 150 کالو نه دا ورته وایي که نه د منګک او د پیشو ده دغه روانه ده. اپریشن یې وشولې څو وارې په یو ضلع کې په یو قبایلي سیمه کې څو اپریشن یې وشولې او دا هم ویلی شو چې یاره موږ کامیاب یو ورسه مو ختم کړه، خو بیا هغه خلک واپس راشي نو دا د کم ځای نه راشي. بل ته حکومت دا یو خبره کوي چې یاره د علاقه کې عوام چې کم دی د خلکو له پټنځایونه یا پناهګاه ورکړي. ګوره کله چې ضربیاز وشو لکه داسې قبایلي سیمه نه وه چې هلته کې په زرګونو خلک راووته، په باجوړ کې، په وزیرستان کې، په ډیره اسماعیل خان کې، په بنو کې. یو مطالبه دا وه چې دا دهشتګرد مونږ نه منو، د دوی خلاف راووتل. که هغه د پښتون تحفظ مومنټ د سوري لاندې راووتل، که هغه مونږ وایي په خپله راووتل، خو خلک راووته او ډېر په مېړانه سره هغوی دا دهشتګردي او دا هر څه مسترد کړل. حکومت بله خبره خلک یو بل هم کوي په بنو کې چې کومه شی وه چې یاره تاسو حکومت د دې څه مطلب دی چې ستا خبره وي زما سپي ته سپي وي او خپل سپي ته ټونی وی که نه، چې ستا کوم خلک دی هغوی ته دا عوام دا خبره کوي. دا ما پرون هم دا خبره کړې وه، هغې ته کله وي دا سرنډر دي، کله وي دا ګوټ طالبان دي. اوس د عوامو دپاره خو وروره دواړه چې چل کوي د هغوی دپاره خو ګوډ هم هغه شانتې بد دی څنګه چې ستا هغه بد د هغوی دپاره بد دی. نو خبره دا ده یو خو د ولس اعتماد ډېر زیات خراب شوی دی. بله خبره دا ده چې ولس د دې څونه قربانۍ ورکړې، په زرګونو باندې خلک ووجلی شو، مشران ووجلی شو، معیشت تباه شو، کورونه د باجوړ نه راواخله تر وزیرستانه پورې خلکو خپل کورونه پرېښودل، خپل پټي پرېښودل، غواګانې روکې شولې، میخې روکې شولې، بیزې روکې شولې، ګډې روکې شولې، تر دې حده پورې چې چرګانې هم روک شو، کورونه یې ړنګ شولو، بازارونه یې ړنګ شولو. نو داسې عقل مني چې د دې نه پس به هم دا خلک چې دی لکه د دغه دهشتګردو حمایت کوي یا سپورټ کوي. ما ته خو داسې ښکاري چې د ریاست په پالیسۍ کې څه چته ډېر لوی غونته کې میسنګ لینک دی. یا خو ریاست او د ریاست ادارې په دې خلکو باندې نه پوهېږي، یا د هغوی په ژبه باندې نه پوهېږي، یا د هغوی د دومره د جلوسونه او د مظاهرې چې کولې دی د څه دپاره کولې، د دومره قربانۍ چې ورکړلې دی د څه دپاره ورکړې. نن ریاست بیا راپاسي او په هغه خلکو باندې چا چې قربانۍ ورکړې، د چا چې نسلونه تباه شو، هغوی ته نن بیا وایي چېرې تاسو سهولتکار یې. او هغه ما خبره کوله تاسو مې چې پرون پروفیسر ابراهیم صاحب سره هغوی چې دوی مني چې یو چونګ ورته ووایي یاره دا سرنډر دی او دا ګوټ دی او دا بیټ دی، وایي زمونږ دپاره خو بیډ او ګوټ هغه یو شی دی. او د دغې ګوټ کله دا حافظ ګلبادر څوک و، دا هم د دوی سړی و، دا حافظ دا نظیر څوک و، دا هم د دوی خلک و، دا لشکر اسلامي والا څوک و، دا هم زمونږ خپل خلک و. نو نن یو سړی ګوټ دی نو سبا خو هغه بیټ کیدی شي او هغه سره ټوپک شته، د هغه سره اختیار شته، د هغه سره پیسه شته، د هغه سره په خلکو کې یره هغه د مخکې نشته دی. نو اوس دا دی چې دوی د اپریشن د فیصله، خو اپریشن فیصله بیا صرف په شمالي کې ولې، یا خو په ټول پښتونخوا کې وکړه.
نو دې دپاره دا ده چې دا یو خلکو کې یو کنفیوژن پیدا کړی دی. اوس دې سونه پیسو هاګه فیصله رالیله چېرې مونږ کمیټي جوړه کړې ده چې عدالتي نظام هلته کې یخانه په 2018 کې چې تا کله د علاقې مرج کړی خدای رسولانو ته تاسو چې کومې وعدې وکړلې 3% په NFC ورکو، دلته به جوډیشل ریفارم وي، دلته به پولیس ریفارم وي، دلته به انتظامی ریفارم وي. اسو شو دغه د چا خو ستاسو نه غوسو کوم پکار چې د یو جرنیل نه سپړې تپوسو کې د گورنر نه وکي، د چیف منسٹر نه وکي، د وزیر اعظم نه وکي، د بیروکریټ نه وکي. نن ناکامي ستا ده، ناکامي د ریاست ده، ناکامي د نظام ده، او بیا په هغه غریب سړی چې کم دی بیا هغه وخې بیا هغه ته وایي د کوره وځه. نو ګوره زما په خیال باندې بعضې ټایم کې زه واورم د علاقو ته یا د خلکو سره چې میلاو شم نو هغوی به یاره ډرامې روانې دي. نو واقعي چې سړی وګوري نو دا خو ډرامه ده. نو خلک ستا سره دی، تا څونه پولیس ریفارمز وکړو، هسې د ځان نه سړی لږ تپوس وکړي، د ریاست په کار چې د ځان نه تپوس وکړي تا څونه پولیس ریفارمز وکړو، تا څونه معاشي ریفارم وکړلو، تا څونه عدالتي ریفارمز وکړلو، تا څونه ایڈمنسټریټیو انتظامی ریفارمز وکړلو، تا هلته کې کم داسې چې کوم دی د تا چې وایي چېرې دلته کې به انفراسټرکچر جوړي څومره دی جوړ کړو. خپل سیاست کوي او په هغې سیاست کې دا غریب خلک چې کوم دی هغه پکې دل کېږي. دلته زه اتنیکي الفاظ نه استعمالوم، خو بیا هم چې اخره کې خبره سړی ځایږي وایي د بورې زویه څه خو بویه نو دا دومره چې څه کېږي نو خلک خو وایي چېرې څه خو روان دي. اوس دوی کمیټي جوړه کړې ده، کمیټي چې تا جوړه کړله مطلب دا دی چې تا کومه واده کړې وه چې دې خلکو ته به د آیین مطابق په د دوی نظام چلېږي، د هغې نه ته په شا شوي. تا چې واده کړې وه چې دا به زه د مردان د لاهور او د اسلام آباد او د پنډۍ په شانتې یو کوم د هغې نه ته په شا شوي. ریفارمز خو تا ونه کړه، تا وایي چې دلته کې به دهشتګردي ختمه شي، دلته کې به امن امان نه شي، هغې کې خو ته ناکامه شوې او اوس راځي الزام په عوامو لګوي. نو دا کمیټي چې تا جوړه کړې په دې کې کلیرټي څه ده؟ یو قبایلي رهنما چا چې د دې مرجر دپاره کوششونه کړو خپل ځان چې کوم دی په مصیبت کې اچولو، په خطره کې اچولو، شهاب الدین خان، چټان خان، دلته کې زمونږ چې کوم دی دا شاجي ګل افریدي صاحب، نثار خان دي، داسې ډېر پکې څه پکې مخالف هم د هغوی حق لکه حمید الله افریدي صاحب او جي جمال صاحب د هغوی بل پوینټ اپ اوس هغوی صحیح ثابت شو. چېرې تاسو مه کوئ دا حکومت دا کار نه کړي، دا نظام به هم دنه واخلي او بل به هم دله در نه کړي، نو نه به د اخوا پاتې شي او نه به د دې خوا پاتې شي. او مکه وشوله زوړ نظام یې ته واغسته، نوی وله ورنه کړه، اوس بیا هغه زوړ نظام راولي. او چې زوړ نظام ته راولي نو پکار دی چې دې سره بیا صوبه هم په اعتماد کې واخیستی شي، د صوبې نه زیات د هغه ځای خلک په اعتماد کې واخیستی شي. خو د دې نه مخکې یو بل کار هم پکار دی او هغه دا پکار دی چې د ځان نه تپوس هم پکار دی، د دې جرنیل صاحب نه تپوس پکار دی، د دې بیروکریټ صاحب نه تپوس پکار دی، د دې سرکار نه تپوس پکار دی، د دې سیاستدان وزیر اعظم نه پکار دی، د پیپلز پارټۍ نه پکار دی، مسلم لیگ نه پکار دی. چې تاسو سرتاج عزیز کمیټي جوړه کړه، سرتاج عزیز خو د مسلم لیگ سینیر رهنما و، هغه چې ووایي چې دا د دینو تاسو هغه ولې ونه کړل. زما په خیال اپریشن په قبایلي سیمو کې نه، اپریشن په اسلام آباد او په پنډۍ کې پکار.